د جنکیانو درې شی نه دي چې هغه د سړو بیخي نه دي خوښ، خو بیا هم ښځې او جنکیانې کوي. اول ساختګي باڼه لګول. ولې لګوئ؟ چې لږ در سره څوک نږدې شي به یې یو لیدلی یو وي، سترګې مې به یې کږې شي. خپل باڼه الله پاک درکړي په همدې شکر وباسئ. او دویم شونډې پړسول، شونډو کې ستنې کول. ولې کوئ؟ تاسو ته کم په درنالتې ویل چې د سړو دا خوښ دي چې صحیح شونډې والئ او ویې پړسوئ. او دریم ساختګي نوکان لګول. تاسو به دا ډوډۍ څنګه خورئ؟ صحیح ښایسته نوکان والئ، بس غټ غټ لرګي ورپورې وتړئ. موبایل څنګه استعمالوئ، ډوډۍ څنګه خورئ، اشپزي څنګه کوئ. والا کور کې مې ډوډۍ خوړلې، ښځې نه مې نوک لکه چې دیګ کې پاتې شوی. زه راځم.